د کرونا وایرس په وبایي حالاتو کې د نیویارک ښکلاګانې بیرته په ځای کېدل پیل شوي دي. دا د نیویارک براین پارک دی چې پکې ماشومان، نارینه او زنانه په واورو کې د ګرځېدو نه خوندونه اخلي. د نیویارک براین پارک چې د سیلګرو دپاره یا د سیلګرۍ دپاره ډېر مشهور ځای دی. خلک راوتلي دي او د کووډ یا د کرونا رنز د ویکسین د مارکیټ ته د راتګ نه پس خلکو خپل ژوند جواب شروع کړی دی او د ژوند نه مزې اخلي. د کرونا ضد ویکسین راتلو سره سم هم خلک مطمئن دي او له کورونو بهر راوتل یې پیل کړي دي. براین پارک ته راغلي یوې پیغلې میلي ویوې ډیوه ته وویل د کرونا د بندیزونو وروسته بهر تګ یو خوندور احساس ورکوي. د اوږدې مودې د کرنټین وروسته بهر راتلل خوند لري. هغه ملګري مې هم ولیدل چې شاوخوا یو کال مې نه ولیدلي. دا ښه ساعتونه دي. په نیویارک کې د کرونا وبا له امله کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي، خو اوس روزګار کوونکي هیله مند دي چې ژر به کاروبارونه بیا خپل ځای ته راشي. د نیویارک د چارواکو لخوا د خصوصي احتیاطي ګامونو سره د روزګار او سکولونو د پرانیستلو پریکړه هم شوې ده، د کوم لپاره چې به هغوی خصوصي اجازتنامه اخلي. صبرینا په نیویارک کې خپل روزګار لري او نوموړې وایي مقامي خلکو راتګ پیل کړی دی او د ویکسین راتلو وروسته هیله ده چې د نورو ځایونو نه هم د خلکو راتګ پیل شي. Business compared to last year, of course, it's a lot less. د تیر کال په پرتله روزګارونه ډیر کم دي ځکه چې د نور کله په شان په نیویارک کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته. د آنلاین آگاهي او د خپلو شیانو خرڅولو هم ګټه کړي او دا په یو بل ډول ښه لار ده. ویکسین لګول روان دي. د کرونا وایرس نه اغیزمن شوو خلکو شمېره هم په کمېدو ده. زما باور دی چې حالات به ښه شي. ګرانه ده چې عمومي حالاتو ته لاړ شي، خو د تیر کال په پرتله به حالات ښه وي. Back to normal, I don't think, but it will be in a better place than it was this past year. د نیویارک د چارواکو په وینا د هوټلو د مالکانو لپاره د خصوصي فند ورکولو پریکړه هم شوې ده او دا وخت د مثبتو پیښو کچه 1.28% ده. تر دې دمه په نیویارک کې د 2 میلیونو نه زیات خلک د کرونا نه اغیزمن شوي دي او د 250,000 نه زیات د کرونا وبا له امله مړه شوي دي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.